د الله په نوم شروع کوم چې ډیر مهربان دی. دا کیسه زموږ مخې ته د الله په وړاندې د توکل یو ژوندی مثال په توګه راځي. نو زموږ ایمان راویښ کړي. دا به موږ ته وښیي چې د الله یو رښتینی بنده څنګه وي او د توحید ځواک څنګه دی. د هغې ژوند یې څنګه بدل کړ. نن راځئ چې د یوې داسې ښځې کیسې ته ننوځو چې کیدای شي شتمني او ځواک یې نه درلود، خو په زړه کې یې داسې ایمان و چې غرونه هم ښورولی شول. دا کیسه به موږ ټول الله ته نږدې کړي انشاءالله. د عربي ټاپووزمې په یوه کونج کې د خړ رنګ دښتې په منځ کې یو کوچنی کلی و. هلته په یوې زړې او خرابې کوټې کې یوه کونډه ښځه چې فاطمه نومېده اوسېده. څو کاله مخکې یې میړه د سارا په یو سخت توپان کې له لاسه ورکړی او فاطمه یې د خپل یوازیني کوچني زوی ابراهیم سره یوازې پرېښې وه. د کلیوالو په نظر فاطمه بیخي بېوسه او غریبه وه. نه یې ځمکه درلوده او نه یې داسې خپلوان چې ورسره ودرېږي. ټوله شتمني یې یوازې د پلار لخوا ورکړل شوی یو کوچنی کور او 2 وزې وې. د وزو د شیدو په پلورلو او د خلکو په کورونو کې د وړو کارونو په کولو سره هغې څه ناڅه خپله او د خپل زوی ژوند پر مخ بیوه. خو د دې دنیوي تشوالي سره سره د فاطمې زړه د یو بې قیمته خزانې نه ډک و. پر الله یې ټینګ ایمان او بشپړ توکل درلود. هغې هېڅکله خپله 5 وخته لمونځ نه پرېښود. د شپې په ژورو کې کله چې ټول خلک به ویده وو، فاطمه به د تهجد لپاره ولاړه وه او د اوښکو ډکو سترګو سره به یې خپل رب ته دعا کوله. هغې خپل زوی ابراهیم ته ویل: زویه، که څه هم زموږ سره څوک نه وي، الله شته. هغه هر څه ویني، هر څه اوري. هېڅکله له خلکو لاس مه غځوه، یوازې له الله هر څه وغواړه، ځکه چې هغه د هر څه مالک دی. په کلي کې ډېر خلک د هغې دې کلک ایمان ته درناوی درلود. خو د کلي مشر قاسم بل ډول سړی و، متکبر، مغرور او ظالم. هغه د چالاکیو له لارې د کلي ډېرې ځمکې خپلې کړې وې. ډېر خلک د هغه د سود او ظلم له امله تباه شوي وو. که څه هم هغه په خوله باندې د الله منونکی ځان باله، خو په عمل کې یې شرک او سرغړونه کوله. هغه باور درلود چې د هغه شتمني د هغه د ځواک سرچینه ده. هغه به ډېر وخت ویل: هر څه چې ما ترلاسه کړي زما د خپل لاسه دي، بل هېڅوک پکې برخه نه لري. د قاسم لالچي سترګې د فاطمې کوچنی کور او د هغې تر څنګ په یوې وړې ځمکې باندې ولګېدې. که څه هم دا ځمکه بې حاصله وه، خو د هغه حرص بې پایه و. هغه څو ځله فاطمې ته وویل چې دا ځمکه پر ما خرڅه کړي، خو هغې هر ځل په درناوي باندې انکار کاوه. هغې ویل: قاسم وروره، دا زما د میړه وروستی یادګار ده. دا کوچنۍ ځمکه زما او زما د زوی یوازینۍ سرپناه ده، زه یې نشم خرڅولی. د هغې انکار د قاسم غرور ته سخت ټکان ورکړل. هغه په زړه کې وویل: دا بېوسه کونډه څنګه جرأت کوي چې زما په وړاندې باندې داسې خبرې کوي. نو هغه یو ډېر خطرناک پلان جوړ کړ څو هغې ته درس ورکړي. هغه پوهېده چې د فاطمې تر ټولو لوی ځواک د هغې رښتینولي ده، نو پرېکړه یې وکړه چې هماغه هدف وګرځوي. یوه ورځ قاسم د کلي مخور خلک په خپل کور کې راټول کړل. د خوړو وروسته هغه ناڅاپه په چیغو شو: آی زه تباه شوم، زما له صندوقه د 100 د سرو زرو سکې غلا شوي دي. دا سکې ما غوښتل مکې ته ولېږم. ټول حیران شول، څوک به داسې وکړي. قاسم په مکار نظر وویل: زما یو باوري سړي نن سهار راته وویل چې فاطمه زما د کور شاوخوا ګرځېدل، زه پر هغې شک لرم. کلیوال حیران شول: فاطمه او غله؟ هغه ښځه چې هېڅکله یې د چا یو پیسه هم بې اجازې نه ده اخیستې. ډېرو خلکو باور نه شو کولی، خو قاسم ځواکمن او هېڅوک یې پر وړاندې خبرې نه شوې کولی. د هغه په حکم 2 کسان د فاطمې کور ته ورغلل. فاطمه د خپل زوی سره ناسته وه او لږه وچه ډوډۍ او شیدې یې خوړلې. پرته له کومې خبرې هغوی د هغې کور ګډ وډ کړ. فاطمه حیرانه شوه او ویې ویل: څه خبره ده؟ ولې زما کور ورانوئ؟ خو هغې هېڅ ځواب ورنه کړ. یو څه وروسته له هغوی څخه یو کس د هغې د وریجو له لوښې څخه یوه کوچنۍ کڅوړه راوویسته او چغه یې کړه: همدا ده 100 د سرو زرو سکې. فاطمه حیرانه شوه. دا کڅوړه یې کور ته څنګه راغلې ده؟ هغې هېڅکله دومره سکې نه وې لیدلې. سمدستي پوهه شوه چې دا د کلي د ملک د قاسم پلان دی. هغې قاسم ته دا بوتلل شوه. هلته چې د کلي خلک د قضاوت لپاره راټول شوي وو. کوچنی ابراهیم د خپلې مور لمن نیولې وه او ژړل یې. دا د فاطمې د ژوند تر ټولو سخت امتحان و.
د هغې رښتینولي، عزت او ایمان ټول تر پوښتنې لاندې راغلي وو. د دروغو او سازش په منځ کې آیا هغه به خپل ایمان وساتلی شي؟ کله چې هغه د قاسم مخې ته راوستل شوه، د هغې مخ له شرمه نه بلکې له ژور غم نه زیړ شوی و. خلکو په هغې باندې شک وکړ. قاسم لکه بریالی کس ناست و. د سرو زرو کڅوړه یې پورته نیولې وه او چیغې یې کړې، وګورئ، دا د ستاسو پرهېزګاره فاطمه، دا د هغې اصلي څېره ده، یوه غله. هغه وویل د سزا په توګه باید د هغې څخه د هغه کور او ځمکه ضبط شي او له کلي وشړل شي. د فاطمې زړه ولړزېد. د کور له لاسه ورکړي، له دې کوچني ماشوم سره به چیرته ځي؟ د خلکو خبرې او د قاسم خندا ورته لکه زهر ښکارېده. خو ناڅاپه هغې ته د الله پاک هغه د توحید حقیقت ور یاد شو. هغه رب چې دا یې پیدا کړې وه هر څه ویني. هغه پوهېږي چې د هغې په زړه کې څه دي. د دې فکر سره د هغې زړه ته یو عجیبه سکون راغی. هغې مستقیم د قاسم سترګو ته وکتل او په قوي غږ سره یې وویل، ای قاسم، ته د ځواک په هېڅ ړوند شوی یې. ته فکر کوې چې دروغ به حقیقت پټ کړي، خو هېر دې دي چې یو ذات شته چې هر څه ویني. الله زما شاهد دی، ما دا سکې نه دي غلا کړي، دا ته یې چې زما په کور کې دا ایښې دي. بیا یې خلکو ته مخ واړوه، ای زما د کلي خلکو، تاسو ما له کوچنیوالي پیژنئ. آیا تاسو باور لرئ چې زه داسې کار کولی شم؟ زه له تاسو قضاوت نه، زه خپله قضیه هغه لوی قاضي ته سپارم چې هیڅ ظلم پکې نه کیږي. اوښکې یې روانې شوې، خو دا د کمزورۍ نه وې بلکې الله ته د سپارلو وې. هغې اسمان ته وکتل او ویې ویل، حسبنا الله ونعم الوکیل. قاسم نور هم غوسه شو، خو ویې ویل، که ستا الله دومره قوي دی ولې دې نه ژغوري؟ ستا الله چېرته دی؟ خو هغې یوازې وویل، لا اله الا الله، لا اله الا الله. همغه وخت ناڅاپه اسمان تور شو، سخت توپان پیل شو او یوه زوروره برېښنا مستقیم د قاسم په کور ولګېده. دیوالونه ونړېدل او د سرو زرو، سپینو زرو او خزانو صندوقونه ښکاره شول. یو صندوق مات شو او د خلکو د ځمکو اسناد ترې راووتل. بل صندوق د مکې د یتیمانو لپاره و او تر څنګ یې همغسې کڅوړې پرتې وې. ټول کلی چوپ شو. د کاظم سازش څرګند شو. خلک پوه شول چې فاطمه بې ګناه ده. خلک په قاسم ورمات شول، خو فاطمې هغوی ودرول. ودرېږئ، انتقام زموږ کار نه دی، قضاوت د الله کار دی. یوازې د خلکو حقونه بیرته ورکړئ. خلک نور هم حیران شول. کاظم پر ځمکه ولوېد او ژړل یې، فاطمې ما ظلم کړی، ما وبخه. فاطمې وویل، زه د بخښنې مالکه نه یم، الله دی. که رښتیا توبه کوي، حقونه د خلکو بیرته ورکړه. هغه ورځ خلکو یو لوی حقیقت زده کړ، د ایمان ځواک تر هر څه قوي دی. د فاطمې کور بیرته ورکړل شو. خلکو ورسره مرسته وکړه، خو هغې خپل ساده ژوند بدل نه کړ. ابراهیم د ژوند تر ټولو لوی درس زده کړ، ایمان ناممکن ممکن کوي. ګرانو اورېدونکو، زموږ په ژوند کې هم داسې وختونه راځي کله چې ټولې لارې بندې ښکاري. د فاطمې کیسه په یاد ولرئ. راځئ چې خپل ژوند کې توحید ټینګ کړو، خپل ټول امیدونه او باور یوازې پر الله ولرو. دا کیسه ستاسو زړه ته ورسېده نو سبحان الله یا امین ولیکئ په کمنټ کې. دا کیسه له خپلو دوستانو سره هم شریکه کړئ. الله دې موږ ټولو ته د فاطمې په شان ټینګ ایمان راکړي. آمین.